سلامونه دوستانو، شاکر سنګري یم. دغه پیغام د ټولو پښتنو ورونو پورې ورسوئ چې په خپلو کورو او مالو کې دغه د سوندیانو په نامه چې کومې زنانې ګرځي دغه مه پرېږدئ. همدا اوس په چمن ښار کې پر شاهین میدانه باندې دغه 3 زنانې ونیول سوې چې ماشومانو ته او د کور و زنانو ته نشې ورکولې. د نشې په حالاتو کې دغه کلیوال پر راوتل او دغه 3 سوندیانې ونیولې. او دغه سوندیانې که موږ او تاسو فکر وکړو د چمن په ښار کې په نورو پښتنو سیمو کې اکثره دا راوتلي وي، دا وایي چې موږ سامانونه خرڅوو. خو په دغه بانه باندې بار بار دغه واقعې سوي دي. موږ ویډیوګانې هم پر جوړې کړي دي چې ټول پښتانه د دې سره بیداره اوسئ. دغه رقم سوندیانې په کورو او کلي کې مه پرېږدئ. په هغه چې تاسو په کورو کې پرېږدئ یا په مالو کې پرېږدئ، د هغو څخه دغه فتنې ولاړېږي چې نن په چمن کې د شاهین پر میدانه دغه 3 زنانې، دغه کومه زنانو چې تاسو وینئ، دې په کور کې و زنانو ته نشه ورکول چې بیا خلک په پوه سو دغه زنانې ونیولې. اوس هم دا دي د چمن د شاهین پر میدانه باندې دغه زنانو باندې دغه سیالات دي. نو د ټولو پښتنو ورونو څخه مخواست دی چې دغه رقم کسان په خپل کلي او مالو کې مه پرېږدئ. اکثره دغه خلک دغه زنانې یا دا چې کم پنجابیان وي، کم داسې نور شکمن کسان وي، اکثره یا ماشومان غلا کوي یا د کورو څخه غلاوې کوي یا په کورو کې نشې پاشي. نو در دې بهتره دا ده چې دا موږ په کورو کې پرېنږدو. نو د ټولو ملګرو څخه مې خواست دی چې تاسو اول دغه پیغام مخته نشر کړئ چې تر پښتنو ورونو پورې ورسیږي، او بل دغه رقم کسان په کورو او په مالو کې مه پرېږدئ. او راځئ نور ټول تفصیل په دغه ویډیو کې راسره وګورئ. د معلوماتو دپاره زموږ شاکر سنګري پیج هم درسره فالو کړئ. تاسو وینئ زموږ په چمن ښار کې دغه سوندیانې ډېرې سوي دي. دا د خلکو کورو له ورځي، د خلکو په کورو کې نشې ورکوي. دا موږ اوس ونیولې دغه زنانه ول، دغه زنانه و دې نشه ورکړې وه په دا کور کې نشه ورکړې ول. نو تاسو ټول چمنوال خوشحاله سئ، تاسو ټول خوشحاله سئ. دا ته وګوره، دغه یوه وله تاسو ټول ګرده خوشحاله سئ. تاسو ټول تورته وګورئ، دا د شاهین میدانه ده ملګرو. تاسو ټول دې سره پام کوئ د دې سره. خاموش हो जाए आप خاموش हो जाए. دغه یوه وله تاسو نشه ورکړې ول. نو تاسو په کورو کې دا یوه مه پرېږدئ. چمن په ښار کې تاسو په کورو کې یوه مه پرېږدئ. دغه یوه ول ورته وګوره، دا نه معصومې دي، نشی دي. ऐसा नहीं है पर ऐसा नशा देगा, ऐसा बात नहीं करो. तुम इस बच्चे को अस्पताल चेक करो, जो नशा होगा